د افغانستان اسلامي امارت غواړي چې پر هوایي حریم د کنټرول لپاره له روسیې څخه تجهیزات وپیري. او وروستۍ خبره ده چې ازبکستان منځنۍ اسیا ته د افغانستان تازه میوو ټرانزیټ ته لار برابروي. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه دوه تازه او مهمو خبرونو ته. د افغانستان اسلامي امارت غواړي چې پر هوایي حریم د کنټرول لپاره له روسیې څخه تجهیزات وپیري. د افغانستان ملي دفاع وزارت د لوجستیک برخې رئیس عبدالبصیر صابري وایي اسلامي امارت پر هوایي حریم د کنټرول او هوایي دفاعي تجهیزاتو ته اړتیا لري او په خبره یې غواړي دغه توکي له روسیې څخه وپیري. ښاغلي صابري له ټاس خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي اسلامي امارت په کافي اندازه ځمکني دفاعي توکي لري. د افغانستان ملي دفاع وزارت د دغه لوړپوړي چارواکي په خبره دا مهال په هیواد کې هیڅ امریکایي سرتیری نشته او په خبره یې له بهرنیو ځواکونو پاتې وسلې د هیواد د پولو د امنیت ټینګښت لپاره کاروي. ښاغلي صابري د افغانستان پر وړاندې د لویدیځ په ځانګړې توګه د امریکا او برېټانیا تګلاره جګړه ییزه بللې او زیاته کړې ده چې دغو هیوادونو افغانستان کې هیڅ هم نه دي ترلاسه کړي. ښاغلي صابري دغو خبرو اترو کې افغانستان سره د روسیې همکاري ستایلې او ویلي دي چې افغانستان او روسیه باید د یو او بل ملاتړ وکړي. وروستۍ خبره ده چې ازبکستان منځنۍ اسیا ته د افغانستان تازه میوو ټرانزیټ ته لار برابروي. د ازبکستان لومړي وزیر عبدالله عارف د ترمز نړیوال سوداګریز مرکز مراسمو په څنډه کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند سره کتلې دي. په دغه کتنې کې عبدالله عارف ویلي افغانستان د ازبکستان په بهرني سیاست کې مهم ځای لري او په همدې موخه تاشکند چمتو دی چې له کابل سره د خپلو سوداګریزو او ټرانزیټي اړیکو د پراخولو په موخه له خپلو خاورې په تېرېدو سره د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د افغانستان د تازه میوو د صادراتو لپاره هر ډول اسانتیاوې برابرې کړي. ښاغلي عارف زیاته کړې چې ازبکستان له حیرتان څخه تر هراته پورې د اوسپنې پټلۍ شبکې د غځولو لپاره خپل تخنیکي ټیمونه معرفي کړي او چمتو دي چې په راتلونکي سپتمبر میاشت کې د دغه پروژې د پیل او همدغه راز د ګازو د استخراج په موخه افغانستان ته راشي. بلخوا په دغه کتنه کې ملا عبدالغني برادر ویلي چې اسلامي امارت د ټولو هغو چارو د عملي پیل لپاره چمتو دی چې د دواړو هیوادونو د اړیکو په لا نږدې او پیاوړي کولو کې رغنده رول لوبوي.